تاله لا مور خیرات راوړی نه دی د لوږې اور ته یې نیولی نه دی بچي چېرته نهر اوده دي بس که اوده دي د بسر اوده دي بس که اوده دي د بسر اوده دي سترګې ډکې بسر دی په اخره کې ما به د شاتو نه شاته ډکولې دي نه یې مینه نه یې بنګ خرابوي شوګیرې د سړي رنګ خرابوي د دنیا خانه خراب و خراب نه کړم ما به دا د بنګړو شلنګ خرابوي او بغاوت د غزل حسن یو په دوه کړي مایوسي د شعر آهنګ خرابوي مینهوالو بسر صاحب به وورو ډېره موده پس راته په لاس راغلی دی نو بسر صاحب خپل پروګرام کې د هرکلی هم وایو د چینار ټي وي په شیشه باندې ډېره موده پس د زیري ولګوله نو لومبې خو ډېر ستړی مه شي او نو بسر صاحب او تاسو به زمونږ او خپلو مینهوالو ته څه وایئ په خیر جمال صاحب ډېره مننه او ستاسو دا چینار ټي وي ډېره موده پس زه به مینهوالو ته یو غزل ووایم چې مازغه مې سا نه اخلي او خوله مې خندا نه اخلي مازغه مې سا نه اخلي خوله مې خندا نه اخلي هر څه دې واخلي رانه چې رانه تا نه اخلي زه یې کوڅې ته راغلم هغه مې بیا نه اخلي ما ویلې هسې ده بس څوک مې جړا نه اخلي زه خو یخلم که نه جانان کما نه اخلي زه خو یخلم که نه جانان کما نه اخلي او زمان داسته ناستي زما وینا نه اخلي زړه د هر چا نه وړي خو زړه زما نه اخلي دلته هر څه خرڅېږي خو څوک وفا نه اخلي چې بې ضمیره شي څوک نو بیا حیا نه اخلي فکر مې غواړي رانه پکې سودا نه اخلي چې د وجود تیاره مې ولې رڼا نه اخلي چې بې مقصد ته چې د وجود تیاره مې ولې رڼا نه اخلي او ژوند چې مقصد ته راغلو اوس مدعا نه اخلي بس سستې دور تیر شو څوک دې مسکا نه اخلي بسره پیرې کم خو رانه دعا نه اخلي ډېر ښه ډېر ښه شعرونه بسر صاحب نور جي زمونږ خو په دغه لږو شعرونو تنده ماته نه شوه یو غزل ویم بل جي غم که دې راوستی دی ما ځیګر پرانستی دی اوس راغونډو که نه زړه مې درته نوستی دی اوس مې چېرته پېژنې ما چې درد اغوستی دی او هیڅ در کې وفا نشته دا کتاب مې لوستی دی هیڅ در کې وفا نشته دا کتاب مې لوستی دی او یارې زما رګ رګ کې څنګه ننوستی دی یارې زما رګ رګ کې څنګه ننوستی دی او ای به سره زوړ اشنا ستا مینې راوستی دی اصل صاحب نظم طرف ته راشي سرجي نظم نوی نظم معده د صبر مې خرابه شوله چې د اواز درد کې مې ګوڼې وشوه هم د خان خانې پیشو بړک وخندل زما د بدو ورځو سپي ته ویل چې ته د اوږو د نهرو سپی د دې کوڅې نه خوار چې څه شی غواړي دلته نهرې لوږې تندې زیږی او په دې کور د خیرات کوړې شوي سوالونه دلته کې قرضونه دموي دا ماته کور نه خو یو قبر ښکاري د یو مزدور د عمر صبر ښکاري دا ماته کور د یو شاعر کور ښکاري د یو بدبخت او مجبور کور ښکاري هم د حالاتو د رنځور کور ښکاري دلته کارغان د پیغورونو راځي دلته کې جنج د فسادونو راځي دا خو به وایي چې د خان پیشو دا د دې کلي د انسان پیشو ده دغه منمه چې دا هر څه وایي خو زما د لوږو ترجمان زما سپی څنګه شو زما په ځای بدنام زما سپی
زه د کلمو غوټې نن ځکه سپړم چې اسویلي مې د وړو په شانتې سیرې لمنې نه راکاږي شابه مونږ د سینې د کې د ذات کا کنه پتا به ټول عمر خادي نه راځي مونږ خو ګرم په دې خبره نه یو چې ستا د خوارو ورځو مړي جاړو نو ما بې وسي اوښکو کې وبیوله داسې مې وویل چې وخته ګوره زما په سر د غربت اسمه دنګو پتا دا نه ده تیره نه پوهېږي سوځي هغه ځمکه چې اور پې بل وي ته لوږې نه پېژنې څه ته وایې ته وږې تږې مسافر نه یې ته لکه خان هسې نهر نه یې ته د خپل ځان نه مرور نه یې ته له اختره ځان په شر نه یې ستا د حسرت ورمیږ مات شوی نه دی ځان دې په خوب کې مړ لیدلی نه دی ته لوړ پوړیزه ودانه کې اوسې باران کې چت د کوټې څنګ را پرېوځي د خټو لوټو دیوال څنګ غورځېږي نو مونږ په میاشتو میاشتو لوس پراته یو د ځان نه شپول توکو ژوند تېروو زموږ جنت به هم د شپول نه جوړ وي او هلته به ستا د ودانۍ د لاسه لکه چې دلته د ننور نه وینو نو تاله لا مور خیرات راوړی نه دی د لوږې اور ته یې نیولی نه دی بچي چېرته نهر ودري بس که ودري د بسر ودري بس که ودري د بسر سترګې ډکې بسر دې په اخره کې ما به د شاتو نه شاته ډکولې ډکې ښه فرمایش د جمال صاحب چې مشره ما به د شاتو نه هر چاته ډکولې ډېوې ما د ړندو په دروازو کې بلولې ډېوې مرګ ته به ټوله کیسه کومه چې په ژوند کې څه ما په تیارو پسې د ورځې ګرځولې ډېوې اوس کافي لیله دې سالار شپه کې پیدا کړي که نه دې خلکو ولې په تلو تلو کې ماته ولې ډېوې که چېرته وخت راغلو نو نور به رانه ونه ویني زموږ د لاسو نه چې هر چا دي راښکلې ډېوې او چې همیشه خپل رهبران مو په تیاره کې ساتي مونږ په جیبونو کې د دې یاري ساتلې ډېوې او احمده یو نوی شعر واوره چې د رڼاګانو د فریب نه داسې ویریدو چې مو د مړو په قبرونو پوکولې ډېوې اوس مې په قبر پورې ناسته ده او مخ هم وهي هغې په ژوند زما په سر به یې ښودلې ډېوې نو بسره خپل کور کې دې نشته په تیاره کې ناستې تا په کم سوچ په دغه خلکو خرڅولې ډېوې بسره خپل کور کې دې نشته په تیاره کې ناستې تا په کم سوچ په دغه خلکو خرڅولې ډېره مننه بسر صاحب یو جهاد الله م راوله الله بیا راوله